دا د بغلان د کرکر د سکرو کان دی چې په 1419 کال کې جوړ او په 1450 کال کې ترې د سکرو استخراج پیل شوی او د کلونو په تیریدو سره اوس هم په عادي توګه پکې د سکرو استخراج روان دی. د کان په دې سمڅو کې دا کارکوونکي ساعتونه کیندنې کوي. له سهاره تر غرمې په همدې سمڅو کې وي او غرمه بیا په سکرو ککړ د کان له سمڅو راوځي. د دې کارکوونکو ژوند له کړاوونو ډک او له خطرونو سره مل دی. داسې وخت هم راځي چې په کان کې د چاودنې او یا هم ورلګېدنې له امله کان کیندونکي خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د سر په بیه چې په کان کې دا کسان کار کوي غوښتنه یې د معاش پر وخت حواله او یو څه زیاتوالی دی. ډېر ښه سم راځي، ښه پاک مواد یې راوځي. تقریبا دغه وړکی معدن یې دا داسې 400 متره موږ دننه ځو. هلته یو بل معدن د هغه د 600 متره ننوځو. دغسې 8 معدنونه دي تر 200 متره 600 متره ننوځو. خو موږ توجه له دغه عمارت اسلامي نه دا ده چې مقصد یې موږ معاش ته لږ توجه وکړي. موږ معاشونه ډېر کم دي. موږ معاش 4,480 روپۍ ماهانه موږ تنخوا ده او بالغ هغه په ټن یو ټن زغال سر موږ سره 180-200 روپۍ راکوي. ټول میاشت موږ کار کوي 8,000-9,000 روپۍ کېږي. په کان کې د ساه اخیستو لپاره په کافي اندازه اکسیجن نشته او د ماشین لارې له بیرون څخه په پایپ کې اکسیجن دننه کان ته لیږدول کېږي. له برېښنا څخه هم د سکرو د تودوخې زیاتوالي له امله په کان کې ګټه نه پورته کېږي. د لاسي ګروپونو نه په ګټې اخیستو کارکوونکي په کان کې کیندنې او تحکیمات کوي. کارکوونکي وایي که معاش پر وخت حواله شي او د کان تحکیماتو لپاره ورته کافي امکانات په واک کې ورکول شي غم به یې کم شي. موږ امیدواري ده چې موږ معاشات په وخت راکړی شي. غریب خلک یاستو، نور وسیله چې نه رالو لکه لرګي دي، بې لرګیو کار نه کېږي په معدن کې. وسایل چې وسایل نه کار نه کېږي. یو مطلب مخکې پیشرفت از کار ما راضی هستیم. ما اینمی یک مشکل معاشات است یک ذره ولی ما را کارهای ما که یک ذره سکتگی رخ میده، یک ذره امکانات کمتر است دیگه ما کدام چیز نگه. د کان کارکوونکي دلته کیندنې تر سره کوي او ځینې نورې بیا د کان په تحکیماتو بوخت دي څو ستنې قوي کړي چې د سکرو د استخراج پر مهال سمڅ راونه لویږي. د سمڅو په همدې توره تیاره کې کارکوونکي استخراج شوي سکاره په لاسي کراچیو کې د کش تر کراچۍ وررسوي څو له هغه ځایه بیرون ته انتقال شي. له کانه سکاره د دې کراچۍ په وسیله بیرون ته لیږدول کېږي. تر دې ځایه له سکرو بار کراچۍ ماشین راکشوي او له دې وروسته بیا له سکرو ډکه کراچۍ ځکه په خپله ځي چې د سکرو د زیرمو کولو ځای په ټیټه کې دی. دغه ځای کې بیا سکاره زیرمه او له همدې ځایه په موټرو کې بار او نورو ځایونو ته لیږدول کېږي. کان کیندونکي چې کله سکاره تر دې ځایه را رسوي بیا نو سکرو ته نغدې پیسې وایي. د بغلان د کانونو او پترولیم رئیس مولوي عبدالله حامد وایي چې د کرکر د سکرو کان د سمنګان ولایت د دره یوسف تر کان وروسته په ټول شمال کې تر ټولو لوی کان دی چې هره ورځ ترې له 100 نه تر 180 ټنه پورې سکاره استخراج کېږي او 452 تنه فني خدماتي او نور کارکوونکي پکې په کار بوخت دي. مشهوره معدن ده، د رسوب نه وروسته دا معدن ده په 1419 کال کې دې تاسیس شوی ده او په 1450 کال کې په دې باندې کار روان ده. تقریبا د ورځې له 100 نه تر 180 پورې ټنه دا تولید کوي دلته او 450 کسان پکې کار کوي. په ټوله کې د سکرو د کان استخراج له ستونزو سره مل او له خطرونو سره ملګری دی. په کان کې د سکرو تودوخه ډیره لوړه او ان ځینې وخت کارکوونکي اړ کېږي چې د ژمي په دې ساړه موسم کې هم پرته له کورتۍ څخه کار وکړي. هر مازدیګر چې له کانه ژوندي راوځي شکرونه باسي او خوشحالي کوي. د کرکر د سکرو کان سکاره چې له لوړ کیفیت څخه برخمن دي اوس د بغلان غوري سمنټو فابریکه کې ترې کار اخیستل کېږي او هغه سوداګر او یا هم عام کسان چې سکرو ته اړتیا لري نو کانونو او پترولیم اداره پرې د دودکش، آهندري او خردرې د کانونو سکاره ځکه پلوري چې د هغو کانونو له سکرو د بغلان غوري سمنټو په فابریکه کې کار نه اخیستل کېږي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.